له عبدالله سره کتنه ورته ګرانه تمامه شوه. بهرنیو چارو وزارت د یونما مشر احضار کړی. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچي اماماتو احضار کړی او دا یې ورپه یاد کړي دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو لخوا نن جمعه په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ښاغلي اماماتو د بهرنیو چارو سمبالونکي وزیر محمد هارون چخانسوري لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلي چخانسوري د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته دا خبره ورپه یاد کړې ده چې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی دی او د اساسي قانون له مخې محمد اشرف غني د ولسمشر په توګه لوړه کړې ده. خبرپاڼه همدارا زیاتوي چې د افغان سیاست پر اړوندو مسایلو باید د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو خلاف بحث ونه شي. خبرپاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي اماماتو دې کتنه کې وویل چې په افغانستان کې نه د کوم موازي حکومت ملاتړ کوي او نه یې مني. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په همدې کتنه کې ښاغلي اماماتو ولسمشر غني ته د دوهم ځل ولسمشرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش د مبارکۍ پیغام هم وسپاره.